السلام علیکم ملګرو. په اول ویډیو کې تاسو وکتلو چې موږ څنګه د فیسبوک اکاونټ جوړو، د فیسبوک آی ډي څنګه جوړیږي. په هغه کې تاسو نمبر څنګه ورکوئ، ایمیل څنګه ورکوئ ساسي، او د آی ډي نوم څنګه لټای ساسي. نو که تاسو زموږ اوله ویډیو نه کتل کې تاسو زموږ اوله ویډیو وګورئ. دا د لینک به زه په دا ویډیو ډسکرپشن کې درکړم. دارنګه تصویر دی، تاسو د کلیک واسطه چې فیسبوک آی ډي څنګه جوړیږي او نور داسې څه معلومات پکې دي. خو نن په ویډیو کې موږ تاسو ته د چې کوم فیسبوک چې نور معلومات هغه موږ تاسو سره شیر کړو چې فیسبوک کور فوټو څنګه اپلوډ کړي او د پروفایل پکچر څنګه اپلوډ کړي، هغه ملګري څنګه ایډ کړي، دوستان څنګه جوړیږي، فرینډ څنګه جوړیږي او د فرینډ ریکویسټ څنګه قبلیږي. او تر ټولو ضروري شی چې کوم دی چې تاسو هر ورځ کوم پوسټ کواسئ، تصویر په فیسبوک کواسئ، هغه تاسو څرنګه لګوئ ساسئ. نو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د سور بټن په باندې کلیک وواسطئ او پرته بل کړل څنګه به بیل آیکن پر باندې کلیک وواسطئ، آل باندې کلیک وواسطئ. د دغه فایده دا چې کله زه ویډیو اپلوډ کوم نو اول نوټیفیکیشن بیا تاسو ته میلاویږي. نو ملګرو تر ګوډ لمخه به تاسو فیسبوک اون کاسئ. کله چې فیسبوک اون کړو تاسو ته دارنګه اپشن درکړي. کله چې کوم اپشن دی ټیک ا فوټو تاسو دا ووایئ او خپل تصویر پکې راواخلئ. که تاسو داسې نشئ کوئ نو داسې کوم که تاسو سره خپل په ګلري کې یو پکچر ښایسته پکچر شته نو تاسو به دا چې وکړئ چوز فار ګلري، دا پر دا کلیک کاسئ. دا شنه پټه کې رسمي خط لیکل شوي دي، په هغه باندې به تاسو کلیک ووهئ. نو څنګه تاسو کلیک ووهئ هغه به تاسو ګلري ګلري راولي چیرې ستاسو تصویران دي. هلته تاسو خپل تصویر سلیکټ کاسئ. زه خپل تصویر سلیکټ کوم. نو دا زما تصویر مطلب ما یو ایکټر تصویر دغه کې تاسو خپل تصویر هم لګوئ ساسئ، د بل چا تصویر هم لګوئ ساسئ. خو ښه دا دی چې تاسو خپل تصویر ولګوئ ساسئ نو چې ستا دوستان چې کوم دي بیا ستا آی ډي ژر پیدا کوئ ستا په تصویر په حواله باندې. نو د دې لپاره تاسو پر دې لیکلي سیو باندې تاسو کلیک ووهئ. د هغه بعد چې کوم دی بیا تاسو درکړي دي چې تاسو فرینډ چې کوم دي هغه ایډ کوئ ساسئ. ټیک ده، تاسو فرینډ چې کوم دي، دوستان چې کوم دي، ملګري چې کوم دي هغه تاسو ایډ کوئ ساسئ، هغه تاسو جوړوئ ساسئ. نو په دې کې به تاسو 15 فرینډز کوم دي هغه تاسو لیکټ کوئ ساسئ. که تاسو 15 نشئ کوئ زیات هم کوئ ساسئ، خو تر 45 راځي. ښه خبره ده چې تاسو مطلب 10 یا 15 فرینډ په اول سر کې تاسو دغه کاسئ سلیکټ کاسئ. نو ما 15 سلیکټ کړل. بیا ښکته کوم بټن دی ایډ فرینډز په دغه باندې تاسو کلیک ووهئ. کله چې تاسو کلیک ووهئ نو بیا به دلته لیکلي چې سیو یور لاګین انفارمیشن ټیک ده، اوکې کوم بټن دی باندې کلیک ووهئ. نو ملګرو وینئ چې دا زموږ آی ډي چې کومه ده جوړه شوه. اوس به داسې څومره شیان مخکې ولاړ شي، نو اوس به څومره شیان رالو. نو دا خو څومره دي، نور شیان هم راځي او تاسو نور شیان جوړوئ ساسئ. نو ملګرو تر ګوډ له مخه چې کوم دي ما چې په ویډیو په اول سر کې تاسو وویلې چې کوم کور فوټو دی هغه څنګه اپلوډ کړئ. نو کور فوټو چې کوم دی پر دې لیکلي دي ایډ کور فوټو، په هغه تاسو کلیک ووهئ. کلیک کوم بعد دلته تاسو څه ډول اپشن درکړي دي اپلوډ فوټو، مطلب تاسو تصویر لګوئ ساسئ. سلیکټ فوټو ان فیسبوک، ټیک دا علاقه کې کور کالج دا علاقه کې اول سر کوم اپشن اپلوډ فوټو په دا باندې تاسو کلیک ووهئ. دا بس تاسو کلیک ووهئ نو تاسو دې به تاسو ګلري راولي. په ګلري کې چې تاسو کوم فیورټ او تاسو خوښه کوم پکچر دی هغه به تاسو اپلوډ کاسئ. زما خو دا دې خوښه دی ما اپلوډ کړو. دغه بعد سیو دی، سیو باندې کلیک ووهئ. نو لږ انتظار وکړئ. نو دا دې ملګرو د کور فوټو چې کوم دی دا هم اپلوډ شو. نو که تاسو کور فوټو ورسئ دلته چې کوم د 15 شیان په دغه باندې کلیک ووهئ او پرته اول اپشن درکړی دی ویو پروفایل کور فیس. نو تاسو په تکلیف ووهئ. دا دی زما پکچر. که تاسو بل پکچر اپلوډ کړئ نو بیا به کوم اپلوډ فوټو په دې باندې کلیک ووهئ. بل پکچر اپلوډ کوئ، هر وخت تاسو پکچر چینجوئ ساسئ، اپلوډ کوئ ساسئ. نو دویم چې کوم دی پروفایل پکچر چې کوم دی هغه ما ولاړ ډاونلوډ کړو اپلوډ کړو سوري چې کوم که تاسو دا وایاست چې زه پروفایل پکچر چې کوم دی هغه چینجوم یا زه ګورم نو په دغه باندې خالي تاسو په تصویر باندې کلیک ووهئ. تصویر باندې کلیک وکړو، ویو پکچر ویو پروفایل پکچر لیکلي په دغه باندې تاسو کلیک ووهئ. دا زما پروفایل پکچر. نو ملګرو تاسو وکتلی چې موږ څنګه فرینډ څنګه جوړ کړو او فرینډ ریکویسټ څنګه ولرلو او څنګه کور فوټو څنګه اپلوډ کړو او کوم پروفایل فوټو څنګه اپلوډ کړو. نو موږ په دې ویډیو کې تاسو ته د ډیلي پوسټ په حواله کې تاسو ته معلومات درکولو، خو هغه ویډیوز کومه هغه ډېر ولوستله. په نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو ته په بلې ویډیو کې به موږ تاسو ته د پوسټ ډیلي پوسټ په حواله کې او کمنټ شیر په دې حواله کې به تاسو ته معلومات درکړو. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوه نو دا زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ. ښه ده، بس سور بټن یې په هغه باندې کلیک ووهئ او چې کله تاسو کلیک ووهئ دغه څنګه به بیل آیکن په هغه باندې کلیک ووهئ چې د دغه فایده ده چې چیرې زموږ نوي ویډیو اپلوډ کوو نو د اول نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه تاسو ته میلاوي. اوله ویډیو به تاسو کتئ ساسئ.